حنیف اتمر د پاکستان خلاف د اسلامي امارت په ملاتړ تازه څرګندونې. اتمر وایي د کندهار برید د افغانانو خلاف د منظم تروریزم بله بیلګه ده. نوموړي په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د کندهار برید د افغانانو خلاف د منظم تروریزم بله بیلګه ده. په جمهوریت نظام کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کندهار او کابل کې وروستي خونړي بریدونه غندلي او هغه کې بهرنۍ کړۍ ښکېلې بللي دي. اتمر دې بریدونو ته غبرګون کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د کندهار دشتې برچي او د کابل په کارت پروان کې وحشیانه او خونړي بریدونه زموږ د مظلومو خلکو پر وړاندې د منظم تروریزم بله بیلګه ده. د عمل کو په تیرو وختونو کې شوی دی او کو نن هم تر هر عنوان لاندې چې شوی دی د کرکې وړ او له اساسي انساني او اسلامي ارزښتونو سره په بشپړ تضاد کې دی. دغه پخواني افغان چارواکي د تیرې ورځې بریدونه مخنیوي لپاره د افغانانو ترمنځ پر یووالی ټینګار کړی دی او طالبانو ته یې ویلي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغه زیاته کړې ده زموږ خلک په پوره توګه پوه شوي چې دا پلان شوي خونریزي زموږ د خلکو په وړاندې له بهر څخه طرحه شوي او ترسره کیږي او له بدمرغه به دوام وکړي. له دغو جنایتونو سره د مبارزې لاره د ګډ دفاع لپاره د ملت یووالی دی. حنیف اتمر دغه راز له طالبانو غوښتي چې د ملي اتحاد خنډ نشي او د هیواد سوله او ثبات له خطر سره مخامخ نه کړي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ شریک کړئ او د داسې لا ښکلي ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ ساري تر بیا ښه وخت ښې چارې